بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التدريبات منغا درس بآخر كي ويليو الصداقة ملګرتیا. نن د دې درس تدريبات يا تمرين الولو. التدريب الأول لمړی تمرين أجب عما يأتي څه راځي د دې جواب پیدا کړئ. كيف څنګه كانت والمزرعة پټی. المزرعة مؤنث دی په عربي کې، نو ځکه د کان په ځای كانت استعمال شو. كيف كانت المزرعة پټی څنګه. المزرعة واسعة. كانت المزرعة واسعة. پټی شو پراخو. من هم الأصدقاء الثلاثة. من هم څوکو الأصدقاء ملګري. الثلاثة دري ملګري څوکو. الضفدعة والأرنب والعصفور. چنګښه، سوی او مرغۍ. بما يمتاز العصفور. مرغۍ په څه مشهوره وه؟ که درس ما بله ورځ وي رومانه. بالحركة اللطيفة والطير في الهواء. يمتاز العصفور بالحركة اللطيفة بنرم حركات، والطير في الهواء أو بهواك ألوتل. بما تمتاز الضفدعة بالنقيق الجميل. خيستا واسرة. ما صفات الأرنب. د سوی صفات سو. د سوی صفات لکه چې پیدا نشو کنه اخر کې هم بس همدا بوی چې لیست جمیلة. نه د سوی صفات خوشته ده. جمیلة وماهرة في شؤون البيت. خیسته ده او د کور په کارونو کې تکړه ماهره ده. التدريب الثاني دویم تمرين دي. ضع كل كلمة. دغه هره کلمه کېږدئ من الكلمات الآتية دغه کلمونه في مكانها المناسب په مناسب ځای کې. انت تو مؤنث. انت تو مذکر. انت تو مؤنث. لطيف لست نیم. نقیقه کې ستا غږ البته چنګښې ته خطاب دی ځکه نقیق صرف د چنګښې غږ دی، بل غږ ته نه وایي. سؤال تصافحه. مصافحه د روغبړ چې ورته وایو پښتو کې. چا سره لاس ورکړي ته تصافحه وایي. تصافحه یعنې روغبړ یې وکړ. یا ارنبو. ای سوی. انت جمیلة. ته ښایسته یې. وهادئة او آرامه. انت تو یا عصفور. ای مرغۍ. لطيف الحركة. نرم حرکت کوي. وتطير في الهواء او په هوا کې الوزي. وانا او زه لست نیم جمیلة خیسته. ولكن نقیقه کې ستا غږ ستا نقیق جمیل خیسته دی. وتعرفین او پیژنې مؤنث لپاره. که د مذکر لپاره وي تعرفو پیژنې، او که د مؤنث لپاره وي تعرفین پیژنې. مواطن المياه. د اوبو ځایونه. اوه عندي ما سره شوی سؤال. تصافح الجميع. ټول روغبړ وکړ. مرغۍ، سوی او چنګښې. وفرحوا بالصداقة. او خوشحاله شول په ملګرتیا. التدريب الثالث دریم تمرين. استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة. راتلونکي کلمات په ښایسته جملو کې په ګټورو جملو کې استعمال کړئ. مواطن. أنا أعرف مواطن المياه. ځایونه پیژنم. يحب أحمد المدرسة. أحمد ښوونځی خوښوي. تعرفين پیژنې. أنت تعرفين المكياج.
مکیاج نه پوهېږم څنګه یو دم ذهن ته راغی. انتې ته ښځینه لپاره دی. تعریفي نه پېژنې. المکیاج میک اپ ته وایي. دا پوډر و سرخي او شیان چې سولوي که نه دا ښځې دې ته مکیاج وایي عربي کې. انتې تعریفین المکیاج، انتې تعریفین الطبخ. ته پخلی پېژنې یعنې پخلی کولی شي. التدريب الرابع څلورم تمرين. اقرأ الجمل الآتية المبتدأ والخبر. لاندې جملې ولوله، دې کې به یو مبتدأ وي یو خبر. دا اوس ډېره غټه معنی ده. انشاءالله موږ د نحو او صرف په برخه کې په دې پوره کار کوو چې مبتدأ څه شی دی او خبر څه شی دی. دلته به لږ اشاره ورته وکړم. هره جمله عموما دغسې جملې چې لکه المزرعة واسع. المزرعه مبتدأ دی، اسمی جمله ده، په اسم شروع مبتدا ده، په دې جمله شروع شوی ابتدا نه اخیستل شوی. واسعتون د دې په هکله موږ ته خبر راکوي. ګوره پټی پراخه دی. صفت ولې نه دی؟ یو څوک راځي وایي دا به صفت وي. نه، صفت کې څه دی؟ صفت او موصوف یو شوي. که داسې وایي المزرعة الواسعة بیا خبر و مبتدا و، نه بیا صفت و موصوف و. المزرعه الواسعه په عربي کې چې دواړه یو رقم وي بیا صفت وي، خو چې دواړه یو رقم نه وي بیا څه دی؟ دا مبتدا دی، دا خبر. المزرعه واسعه پټی پراخه دی، نو مزرعه مبتدا دی، واسعه خبر دی. العصفور لطیف، العصفور چې دی دا مبتدا دی، لطیف خبر دی. الارنب جمیله، سوی مبتدا ده او ښایسته څه دی؟ خبر دی. الفكرة جيدة، الفكرة مبتدأ دی، ښه نظر دی کنه، ښه ایډیا ده. جيدة دا څه دی؟ خبر دی. التدريب الخامس پنځم تمرین. ضع اسما مناسبا في الفراغات الآتية. په لاندې خانخالۍ کې یا خانخالي کې څه وکړئ؟ یو مناسب اسم کېږدئ. جدید نوی، بیت جدید نوی کور، طویل اوږد، تلمیذ طویل اوږد زده کوونکی، کبیر، سوق کبیر، داسې نه وایو السوق کبیر، التلمیذ طویل. جدید کوم څه ویلې؟ القلم جدید، قلم نوی دی. صغیر، الكتاب صغیر، کتاب وړوکی دی. التدريب السادس. أكمل كما في المثال. ماهر، ماهر یو کس چې وي تکړه وي متخصص وي. ماهران دوا، ماهرون ډېر جمع ده. جمع مفرد او مثنی دا درې وړه موږ د نحو او صرف په برخه کې لوستلي، تاسې هملته لوستلی شئ. ماهرة مؤنث یوه، ماهرتان مؤنث دوه، ماهرات دی مؤنث جمع ده. کاتب لیکونکی، کاتبان دو لیکونکی مذکر، کاتبون دو لیکونکی جمع وبخی، لیکونکی مذکر جمع ده. اوس مؤنث کې کاتبتون، کاتبتان، کاتباتون، جالسون ناست مذکر دی، جالسان جالسون. مؤنث جالستون، جالستان، جالساتون. دارسون، دارسان، دارسون. دارستون، دارستان، دارساتون. سامع، سامعان، سامعون. سامعة، سامعتان، سامعات. التدريب السابع وم تمرين. اقرأ الجمل الآتية واكتب 3 جمل مثلها. لاندې جملې ولیکئ وبخئ ولولئ او د همغې په شان
لس نه درې جملې جوړې کړئ. انا لست جمیلة زه ښایسته نه یم. انا لست لطیفا زه نرم نه یم. انا لست ماهرة انا لست ماهرا. انا لست نحیفة وچه نه یم چاغه نه یم. انا لست سمینا زه چاغ نه یم. داسې جملې به تاسې هم را جوړ کړئ. التدريب الثامن اتم تمرين اكتب جمع الكلمات التالية كما في المثال. دغه کلمو جمع به ولیکئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. شأن شؤون. فأس فأس تبر ته وایي. تبر خو به پېژنئ انشاءالله. فؤوس. کأس کپ پیاله. ګیلاس. کأس هغه کأس ته هم وایي کرکټ فوټبال وغیره کې چې څوک ګټي که نه. الکأس العالمي لکه کرکټ نړیوال هغه کپ وي که نه. رأس سر. رؤوس كؤوس. التدريب التاسع نهم تمرين الذخيرة اللغوية. الغراب قارغه. الببغاء توتي. الحمامة کوتره یا کفتره. البلبل پښتو کې هم بلبل دی. الصقر صقر هغه غټ مرغه وي هغه ښکار چې کوي نوم یې رانه هېر شو. باز. النعامة دا نعامه چې دی دا زه پښتو کې نه پوهېږم خو دا هغه مرغه دی چې نه الوځي. کابل باغ وحش کې هم دی ډېر غټ مرغه وي تقریبا انسان هم پکې ناستی شي چې هغې ته به پښتو کې څه وایي. شترمرغ کیدای شي همدا شترمرغ وي. الطاووس شاهین پښتو کې هم دی. بوم پښتو کې هم دی. که دا یې نه وي زه په همدې نوم پېژنم. الهدهد ولا چرګک وایي که څه ورته وایي دال ته چې داسې یو شی وي هدهد کیدای شي ورته وایي. الواجب المنزلي کورنۍ دنده. اقرأ المثال واكتب 4 جمل مثله. مثال ولوله او د همغې په شان 4 جملې جوړې کړه. انا ماهر في القراءة. هو ماهر في القراءة. هما ماهران في القراءة. هم ماهرون في القراءة. هي ماهرة في القراءة. هما ماهرتان في القراءة. هن هغوی جمع ده ماهرات في القراءة. دنن لپاره هم دومره درس بس دی. زه اصغر صلاح مو په لوی رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.